దేవాలయం లాడి రాసాను తుకేరాల రావుడే అల్లా ما هو ربنا ته وایم دلته راسه داسې ښکاري لکه موږ چې سم ځای راغلي یو دا د طالبانو غونډه ده دا بیخي ښکاره خبره ده د ټولو لاسونه ور وتړي او بندیان یې کړي. سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. عزتمنو نننۍ موضوع مې د افغانستان د ملي دفاع اوسني ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په اړه ده. دوستانو د هر څه نه مخکې باید ووایم چې یا د ویډیو باید هر افغان د اسلامي امارت هر پلوي او د وزیر صاحب هر مینوال شیر کړي یا د مووي چې مشال پریس یوټیوب چینل هم خامخا سبسکرایب کړي. هیوادوالو په دغه ویډیو کې چې تاسو ته ښکاري دا د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع ځوان وزیر او د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد زوی مولوي محمد یعقوب مجاهد دی. ویډیو کې څرګندیږي چې د جمهوریت پر مهال د امریکایي اشغالګرو لخوا پر مولوي محمد یعقوب مجاهد سخته او زوروره چاپه او عملیات سوي چې د دې عملیاتو په جریان کې د امریکایي ځواکونو په لاس کې د مولوي محمد یعقوب مجاهد انځور هم دی او امریکا یې د ټینګولو او وژلو پر سر په میلیونونو ډالر هم ایښي. خو بیا هم الله جل جلاله دوی د مولوي محمد یعقوب مجاهد پر پیژندلو کاڼه او ړانده کړل یعنی ویې نه پیژانده او په وړاندې مولوي محمد یعقوب مجاهد هم پرته له ډاره او خوف څخه لکه زمری داسې ناست دی هیڅ د ویرې نښې نه پرې څرګندیږي او د باس په شان کتل ورته کوي. د یادې چاپې پر مهال امریکایي ځواکونه څو کسه ونیسي او له ځانه سره یې یوسي خو د ده له پیژندلو او پرې شکمن کېدلو څخه عاجزه سي. هیوادوالو دا ټوله د الله جل جلاله نصرت او له هیواد سره مینه ده. کله چې د الله جل جلاله د رضا او هیواد د آزادولو او آبادولو لپاره رښتینې مبارزه وکړي او په خپل مبارزه او جهاد کې صرف د الله رضا ولټوي او د حق مبارزه وکړي نو الله ویلي چې زما نوم حق دی او زه به تل د حق طرفدار یم. تاسو ته به نن دا څرګنده سوې وي چې دا مشران د حق لپاره راوتلي وه او د حق لپاره یې مبارزه کول. مخامخ امریکایي پوځیان ورته ولاړ دي عکسونه یې اړوي او را اړوي خو بیا یې هم نه پیژني د ده قواره ځینې غلطیږي. حال دا چې د ده عکس یې هم په لاس کې دی. تاسو یې سترګو ته ځیر سئ باور وکړئ چې د زمري په شان ورته ګوري. هیوادوالو یو څه به رښتینې سره وغږیږو کله چې څوک په دې پوهیږي چې دغه کسان زما په مرګ پسې ګرځي او ما ته راغلي او مخامخ راته ولاړ دي او مړ کوي مې یا شهید کوي مې نو په هغه وخت کې به ستا رنګ څومره زیړ وي. مګر تاسو د دې اتل رنګ ته وګورئ سترګو ته یې وګورئ یوه ذره توپیر هم نه دی پکښې راغلی. نو قدرمنو یو ځل بیا وایم چې دا ویډیو حتما د هیواد او نظام د مبارزې لپاره در سره شیر کړئ او چینل مو هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې